بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، څنګه یې تاسو؟ امید لرم روغ جوړ او ښه تندرست او خوشاله به تاسو ان شاء الله. ګرانو ملګرو، الله تعالی چې آدم علیه السلام پیدا کړو نو هغه وخت د خدای پیژنګلۍ لپاره یو مذهب یې جوړ کړو. هغه مذهب اسلام وو. د وخت تیریدو سره سره د انسان په عقیدو کې غلطیان راغلې او انسان په غلطه لار روان شو. د دوی رهنمایي لپاره الله تعالی خپل پیغمبران راواستول. چا د دغو پیغمبرانو خبره ومنله او چا نه ومنله. د دې په وجه د یو مذهب نه انسان په سوونو زرګونو مذهبونه جوړ کړل. د هر مذهب بیلې بیلې عقیدې جوړې شوې. بیا په مذهبونو کې مختلفې فرقې جوړې شوې. په دغو فرقو کې مختلف رسمونه او رواجونه جوړ شول. ګرانو ملګرو، په دې مذهبي رسمونو کې ځینې ډېر عجیبه رسمونه او رواجونه قایم شول. ځینې خلکو به په ځان د اسپنې سیخونه په خپلې سرمنې پورې کړل او بره نه به یې ځان رازوړن کړلو. ځینې خلک تاسو ګورئ ځانونه وهي. ځینې خلک په انګارونو باندې برځي. څوک خپلې سرمنې کټ کوي. چا به ښځې ستي کولې او ژوندی به یې په اور کې سوځولې. غرض دا چې مختلف رسمونه او رواجونه جوړ شول. په دې کې ځینې داسې سخت رسمونه ختم شول او ځینې نن هم په دنیا کې ادا کیږي. زموږ موضوع د دغو رسمونو رواجونو د غلط او د صحیح بحث نه دی، بلکې د دې باره کې تاسو له معلومات درکول دي. نن چې کوم رسم مونږ تاسو له بیانوو، دا رسم د هندوستان یوه ریاست کرناټکا یوې ضلع اتراکنډا کې په یو کلي کومتا کې په یو مندر کناکشي دیوی مندر کې ادا کیږي. د دې رسم دوه قسمونه دي. یو ته کونډه سیوا وایي او بل ته آپا سیوا وایي. په کونډه سیوا رسم کې د دې مندر عبادت کوونکي برمنډه خپې پانګارونو باندې برځي او په آپا سیوا کې په دې مندر کې عبادت کوونکي خټ کېدلو غوړو ته لاس ور ډوب کړي او د دو غوړو کې تلیدلې او سور شوې واړه ترېنه راوباسي او بیا یې د مندر یو بت کناکشا دیوی له پیش کړي. واړه د پکوړې غوندې یا د سموسې په شان دی یو داسې خوراک دی چې په غوړو کې سور شوی وي. ګرانو ملګرو، د هندوانو مطابق کناکشي دیوی د دوی بګوان شیوا خزوا او د کناکشي په سنسکرت زبان کې مینې ته وایي. دا رسم هم دوی د دې لپاره کوي چې کناکشي دیوی سره د خپلې مینې اظهار وکړي. ګرانو کتونکو، د هندوانو خپل یو مذهبي تهوار وي چې د هغې جشن 15 ورځو رسې جاری وي. دې تهوار ته دوی دسیره وایي. د مختلف مذهبي عبادتونو نه پس کونډه سیوا او آپا سیوا رسمونه په دسیره کې هغې شپې باندې ادا کیږي چې کومې باندې د سپوږمۍ 14 تاریخ وي. د دغو عبادت کوونکو خلکو دا عقیده ده چې په مونږ دی رسم په وجه د کناکشي دیوی خصوصي نظر او کرم وشي او دینه علاوه دا د زمونږ د ایمان امتحان وي. دوی دغه دعوا کوي چې زمونږ د یقین او د اخلاص او پخې عقیدې په وجه هم دغه خټ کېدلې غوړي یا دغه سکاره مونږ نه سوځوي. ګرانو ملګرو، د الله تعالی ډیر کرم دی چې مونږ یې دا قسم رسمونو او رواجونو نه ساتلی یو. زمونږ سره اوسئ تر د یوې نوې ویډیو. الله
पामान।